ایراني ځواکونو یو افغان څنګه ولې په ډزو وواژه؟ د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. ایراني ځواکونو نیمروز کې یو افغان په ډزو وژلی. نیمروز کې ځایي سرچینې وایي چې د دې ولایت په کینګ ولسوالۍ کې ایراني پولیساتو ځواکونو یو 34 کلن افغان په ډزو وژلی دی. په دې ولایت کې یوې ځایي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط اطلاعات وروسته وویل چې پیښه پرون یکشنبې 10 د مرغومي د کینګ ولسوالۍ اړوند میر احمد کلي کې رامنځته شوې ده. سرچینه وژل شوی کس د رحمت الله په نوم یادوي او ادعا کوي چې نوموړی په خپل کلي کې د ایراني ځواکونو د برج څخه په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د دغې پیښې د رامنځته کېدو علت نه دی معلوم او نه هم نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي. تر دې وړاندې نیمروز کې د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو په ترڅ کې طالبان او ایراني ځواکونه نښتې کړي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو کو تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.